ښه اپشن وي؟ زما خو چې کوم معلومات دي راشد دغه وظیفه رد کړې ده. ګوربز چې ډېر ان مام په هغه په اړه پوسټ کړی و چې ګوربز کېدای شي کپتان شي. چې ګوربز په اړه زما وروستي معلومات دی چې کرکټ بورډ نه غواړي ګوربز کپتان کړي. نجیب زراج په اړه داسې ویل کېږي چې ډېره جالبه زما دپاره وه چې د عمر کم دی او وړوکی دی، دا نه شي کولی چې شلوي لوبډلې کپتاني وکړي. زه بالکل زه خپله مزدي چې دا به څوک وي، نو خو زه په دې باندې باور یم. مومن صاحب پوښتنه ده، همدلته پوښتنه ده، ویل کېږي داسې زموږ کومې سرچینې چې دي هغوی بیا وایي چې بیا هم په ګلبدین باندې خبرې روان دي، غواړي کرکټ بورډ چې ګلبدین د شل ورځو لوبډل مشر وټاکي. ستاسو په نظر د کرکټ بورډ دغه فیصله څنګه ارزوئ؟ زموږ سرچینې داسې وایي. بالکل زه شخصا داسې فکر نه کوم چې داسې، خو ګلبدین ته تاسو وګورئ شپږیزه کې په نورو په دوبۍ کې چې کوم کلب لیول ټورنمنټ شو یا په نورو ټیمونو کې لوبېدلی دی، ګلبدین کپتان ښه کپتان ثابت شوی دی، ښه لوبغاړی ثابت شوی دی، او شلویزو لوبو کې خو آلراونډر تاسو صحیح دی چې ډېر زیات اغېزمن او ګټور وي. خو زه خپله فکر نه کوم دا چې اصغر افغان یې تر اوسه پورې له دندې نه دی لرې کړی، نو زه فکر نه کوم که ګلبدین کپتانۍ دندې ته راوستل شي. دې داسې فیصله وشي چې د اصغر دې په خوښه باندې که اصغر افغان په خوښه باندې که اصغر د کېږي که کمپني څخه د هغوی له ملګرو څخه کوم ملګری د کرکټ لوبډلې د شلویزو لوبډلې کپتان شي. خو زه بیا هم دې ته اضافه کوم او په دې باندې بیخي باوري یم چې دغه وظیفه یا دغه کپتاني د یو معاملې لپاره ټاکل شوې ده تر څو افغان. مومن صاحب یعنی ستاسو په نظر لکه څنګه چې تاسو یادونه کوئ، ستاسو په نظر کرکټ ویشل کېږي، اصغر به د شل ورځې طرف ته خپل لوبډله مشر ټاکي او کرکټ بورډ به دې خپل یو ورځنی او ټیسټ دپاره حشمت ټاکي، څنګه همداسې یادوئ؟ دغه ډلې جوړې دي وروره، دغه ډلې چې کلونو راهیسې په کرکټ بورډ کې جوړې دي. کرکټ بورډ کې بدبختي همدغه ده چې تاسو که د ګلبدین نایب او د اصغر افغان عکسونه او انځورونه په ورډ کپ کې ګورئ، دوی دواړه سره خپلو کې ښه په ډېر ښه موډ کې دي. او په کرکټ بورډ کې دننه داسې کړی شته دی چې یو د اصغر افغان لپاره او بل د ګلبدین نایب لپاره او هم د خپلو شخصي ګټې لپاره دوی یو بل پښې وهي او یو د بل د راتګ او د تګ لپاره د شړلو لپاره دوی همیش دا کار کړی دی. همدې وجې نه موږ نه کپتان پیدا کړ، نه مرستل کپتان پیدا کړ، نه موږ اوپننګ لرو، نه موږ ون ډاون لرو، نه موږ میډل آرډر لرو، نه موږ فاست بالر لرو، نه موږ سپینر لرو. همدغه منیجمنت او ادارې مشکل له کبله او همدغه د کړیو له کبله چې په کرکټ بورډ کې شتون لري، بدبخت سره باید ووایم چې دغه حقیقت دی چې بالکل یو وخت به ګلبدین نایب لیدلی، بل وخت به د اصغر افغان لیدلی. ډیره مننه. سوشل میډیا ته ورځو. مومن صاحب محترم، په لنډو کې ځوابونه به اوریدونکو ته تاسو ورکوئ. ثناءالله افضلي لیکلي دي، وایي سلامونه تاسو ته او ښاغلي مومن صاحب ته سلامونه. خوشحاله یم چې د مومن صاحب غږ یو ځل بیا اورم، ډېر زیات وایي خوشحاله یم. بس پوښتنه وایي ترې دا لرم چې کرکټ بورډ افغان لوبغاړو ته ولې لوبې نه برابروي او په اوس وخت کې افغان لوبډلې ته په کتو دوی کولی شي چې له نیوزیلینډ، هند او پاکستان لوبډلې سره سیالي ترسره کړي؟ هند او پاکستان سره چې زموږ کومې لوبې دي هغه د آی سی سی په چوکاټ کې دي او هغه سوپر لیګ لوبې دي، هغه 2023 نړیوال جام ته د رسېدو لوبې دي. هغې څخه نه هند وتلی شي نه پاکستان وتلی شي. خو هند او پاکستان او ښایي سریلانکا دوی خپلو چالیو ته په کتو، خپلو ګټو ته په کتو باندې دغه لوبې مخکې وروسته کي، ځکه افغانستان کرکټ بورډ خو نه خپله ګټه باندې پوهېږي نه په خپل کباب باندې پوهېږي، نه دلته اداره شته دی. اداره شتون لرلی نو خامخا دوی به دوی ته هند ته به یې هم لومړیتوب ورکړی وی، هند به یې هم دې ته قانع کړی وی چې دوی سره لوبې وکړي، پاکستان به هم دې ته قانع کړی وی دوی سره لوبې وکړي. بدبختانه دا چې تېرو 2-3 کلونه هېڅ چې کله فرهنګ صفوي د کرکټ بورډ واګې په لاس کې اخیستي دي، هر څه څه نستي، نړیوالې اړیکې په ټپه باندې ولاړې دي. تقریبا 1.5 کال نه زیات پلاسنګي چې تر دوبۍ هوایي ډګره پورې نه شتلی، تر دوبۍ پورې هغه سفر نشي کولی. آی سی سی مرکز هغه نه شتلی. اخر اوس رحمت الله قریشي راغی چې د هغه هم تاسو ګورئ چې هېڅ داسې معلوم شو چې هغه څه وکړه. یعنې یو عادي کس غوندې راغی، د عادي کس غوندې لاړه، نه اقدام معلوم شو او نه یې لاسته راوړنه معلومه شوه. اوس یو څه څوک د ډاکټر حمید شینوار داخلي غوړېدلي دي چې دا به وکړي. خو اوس وخت کې که تاسو وکتل شي نو بالکل کرکټ بورډ اداره فلجه ده، هم اداري اړخه هم له مالي اړخه. د همدې وجې نه موږ نشو کولی چې هند ته قیل کړو، پاکستان ته قیل کړو، زموږ سره لوبې
یا موږ وخت راکړي. وخت به د پاکستان او د هندوستان او د دې هېوادونو په خوښه وي چې کله دوی وزګار کړو. همدا اوس تاسو د استرالیا کرکټ بورډ وینا تاسو وګورئ چې هغوی ویلي چې موږ به افغانستان سره ټیسټ کوو، هغوی چې کله که موږ د ایچ تمرینات کوو، تیاری ورته کوو. دا د افغانستان کرکټ لپاره یو ګزار دی، ځکه یو خو یو کال دغه څه ډوله کرونا دپاره او هغه کرونا کې دوی د هند سره اوږد تاریخ سره کړ. ولې نه کېږي دا د افغانستان کرکټ بورډ قدرت ته ماتې وشي چې هیڅ په خپل حالت کې دی. اکرام الله ارمانی صاحب وایي مومن صاحب ته سلام ورسوه. وعلیکم سلام. شاهد الله وفا هم وایي زما هم وایي مومن صاحب ته سلامونه ورسوه. ډیره مننه. وعلیکم سلام. حمزه الله پشهیي مو وایي زما هم لومړی سلامونه ومنئ تاسو مومن صاحب. ډیره مننه. وایي پوښتنه مې دا ده چې افغانستان په اوس وخت کې قوي لوبډله ده او باید دوی ته لوبې برابرې شي. مومن صاحب په دې اړه څه وایي؟ مخکې توضیحات ورکړل مومن صاحب، نو که تاسو اورېدلي اوسي د دې پوښتنې ته ځواب ورکړل شوی. میوان احمدي وایي زما هم سلامونه مومن صاحب ته ورسو. ډیره مننه. کور ودان زموږ همکار ښاغلی محراب ګل مخلص بیا وایي لومړی دواړو ته سلامونه او مومن صاحب یو ګل انسان دی، خو یوه پوښتنه مې ترې وکړه او حتما به دا پوښتنه مې ترې کوي. مومن صاحب محراب ګل مخلص وایي مومن صاحب ولې له کرکټ بورډ څخه مخه ښه وکړه؟ ده خو په کرکټ بورډ کې دنده درلودله، ولې کرکټ بورډ پرېښود؟ ابراهیمي صاحب دا خو بلې خپرونې ضرورت تفصیل په دې باندې ووایه چې ما په کرکټ بورډ کې تاسو یو خبره کړې وه. ما چې د وخت انټرویو کې هغه زمانه کې تفصیل کله چې استعفا ما د خلاص کې زما په فایل کې هم هر څوک چې غواړي یا چې ودې کړي او همدومره ویلی شي چې ثابت نو چې ما کار کړی وی څنګه د پلانونو د تفکر لپاره قرات لرل او نه کار ویډیو وخت افغانستان کرکټ دا څه یو پروسه چې ما کوم چې نه میډیا منیجر لرل چې دا وخت پورې نه په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي، نه مې دا چې رسنۍ سره شریک دي. ځکه زه پوهېږم افغانستان کې هغه خلک فکر کوي چې ابراهیم د وظیفې لپاره د لپاره پورته لاړ نه شوه. همدغه اوس تاسو که هر اداره کې کار کوئ، همدغه مفلس صاحب که هر اداره کې کار کوي، پرایویټ کاري کې تاسو کار کوئ، ځان لري لکه څرنګه تاسو باید یو حقیقت وغږ اوچت کړئ. هغه هم یو اخلاقي ضرورت دی، خو دا هم یو اخلاقي ضرورت دی چې تاسو په قرارداد کې باندې له یو چا سره مجبور چې هغې قرارداد ته ژمن پاتې شي. که هر څه بدبختي هلته تېرېږي تاسو مجبور یاست چې یو سیستم د لارې حل کړئ. نو که هلته کوم قسم مشکلات ما په خپله په سترګو باندې لیدلي هم دي، ما له مشرانو سره شریک کړي دي چې د هغې لپاره د حل لاره پیدا کړي، نه دا چې ما فیسبوک ته ګزار کړي دي. نو دغه اصولو چې زه مجبور وم هغه 3 میاشتې وظیفه کې چې یو میاشت چې ما په دفتر کې تېره کړې ده او یو میاشت چې ما په د هند په سفر کې تېره کړې ده تقریبا. نو زه مجبور وم چې هلته په وظیفه کې یوازې خپل کار وکړم، نه دا چې غلی پاتې شم، بلکې خپل کار ما کړی دی، د خپل کار جوابګوی یم. هماغه 2 میاشتې زه په کرکټ بورډ کې وم. نو ما هم نه په کرکټ بورډ کې دنده پرېښې ده او دعا کوم چې الله پاک دې بیا ما نه ور ولیدو، ځکه چې بیخي د زړه مومن صاحب لږ ګپ دم پکې بیخي د زړه تور شوی ترې مالې بیخي د کرکټ بورډ د زړه تور شوی. پورې خیر تاسو یو د کرکټ بورډ پر زه خو خیر د کرکټ بورډ نه وتلی کسې ما تاسو د کرکټ بورډ پر حاله سربندانو سره کتله دا شخصي مجلس دی چې تاسو معلومات کېږي چې هلته کوم حالت دی او کوم قسم ارتوا د مخلوق سره جمع شوی دی. هلته چې دلته موږ د هغوی ته نیس وایي نن ایجوکیټډ انګلیش سپیکر چې یوازې یو 2-3 کې انګلیسي باندې پوهېږي، نور ټوله کرکټ اداره هغوی په واک کې نیولې ده. شیطانان دي، یو بل ته کندې ویستل دي، یو ایمیل ډراپ کولی نه شي. خو دندې ته څه ګوري، د هغو وظیفو ته تاسو وګورئ نو سړی ورته حیران شي. نو زه همدې وجې نه غواړم چې دغه ډلې په ډله کې بیا رانه شم.
ډیره مننه. پوښتنې ډېرې زیاتې دي موږ سره هم، خو د اورېدونکو کومنټونه باید پاتې نشي ځکه دوی یوازې د خپرونې ته انتظار باسي. بخت الله خوشبخت وایي دواړو ته سلامونه. زموږ همکار هارون افغان بیا وایي چې مومن صاحب ته زما سلام ورسوه او بیا ورته وایي چې د شل ورځو لوبو لپاره باید څوک لوبډل مشر شي. نو مخکې مومن صاحب تاسو پرې وغږېدلی او صدیق الله جانان هم سلامونه درته استولي دي، له ده هم ډیره مننه. سید مبارک شاه رحیمي وایي سلامونه مې ومنئ. وعلیکم سلام. او مومن صاحب یو ښه انسان دی. پوښتنه مې ترې دا ده چې اصغر افغان ولې له کپتانۍ لري او حشمت شهیدي څنګه لوبډله مشرۍ ته راوستل شو. نو مومن صاحب مخکې په ده باندې وغږېدلو، بحث مو پرې وکړو، تیر به شو ترې را به شو د نورو ملګرو کومنټونو ته. خواجه بصیر هم سلامونه راستولي دي او ذکر الله شهدا هم سلامونه راستولي. بلال حسین ده هم سلامونه راستولي. بلال حسن ډېره زیاته مننه ورڅخه کوو. سلامونه مې ومنئ. خوشحاله یم چې مومن صاحب تاسو سره خپرونه کېده، له تاسو هم ډېره مننه. آباد اوسئ. عابد وایي سلامونه. زما پوښتنه وی دا ده چې ولې دوی هر وخت چې ورلډ کپ رانږدې شي لوبډل مشر بدلوي. وایي مومن صاحب ته تاسو دا ووایي. مومن صاحب راځئ د عابد صاحب پوښتنې ته. رښتیا هم کله چې ورلډ کپ رانږدې کېږي کرکټ بورډ د لوبډل مشر باندې اقدامات کوي او لوبډل مشر بدلوي. ابراهیمي صاحب ما مخکې په دې باندې تفصیلي جواب درکړ چې کرکټ بورډ چې کومه کورنۍ وظیفه ده چې باید لوبډلې ته امکانات برابر کړي، تمرینات برابر کړي، لوبغاړو په سکل باندې فټنس باندې کار وکړي. حقیقت کړو لوبغاړي د کال کلونو درې کلونو په جریان کې باید تعداد کې نوي لوبغاړي باید رامخې ته کړي، د هغوی په ظرفیت باندې کار وکړي، هغوی ته امکانات برابر کړي، پیسې ورکړي، ښه روزنې ورته ونیسي. په دې ټولو کې کرکټ بورډ پاتې راغلی دی. ټیک ده چې کرکټ بورډ پاتې راغلی په وخت کې یو فیصله وکړي چې بیا ټوله پلاټفارم دې کې سم باندې ورواچي، په دې باندې حالاتو باندې پړه ورواچي. دوی همیشه خپلې ناکامۍ په دغه حالت باندې او یا هم زه د دې ډېره لرم چې خدای نخواسته کېدای شي دغه کارونه موږ د نورو ګټو په خاطر باندې کوو یا د نورو هېوادونو د ګټو لپاره دغه فیصلې کوو چې په هغې باندې وکړو. متأکد نه یم کوو یو اپشن دغه هم راتلی شي کېدای شي چې دغسې فیصلې په دغه مهم وخت کې دې ته د ګټو لپاره کوي. نو په دې باندې زه بیخي باوري یم، خو شیطان یې زړه ته راګزاري کړې ځکه چې همیش وخت کې دغسې یو مهم ایجنټ راورسېږي، مهمې کلۍ راورسېږي، دغه وخت کې دغسې دوی ته د کتاب بدلونونه مریاد شي. اگر دی چې دوی خپل هغه کورنۍ وظیفه ترسره کړي، خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، دوی راپاڅېږي، کپتان بدل کړي، لوبغاړي بدل کړي، نوي لوبغاړي راولي، نو دغه بیخي واقعیت بدلېدلی. پسرلي بهار هم درته سلامونه استولي دي مومن صاحب، او د ده تر څنګ عمران الله دانش هم درته سلامونه استولي دي. او وحید بیا وایي چې مومن صاحب ته وایي په اوس وخت کې د ګربز پښتون کې شهزاد لوبډلې ته راوستل څنګه ارزوئ؟ زه په دې باندې باوري یم چې دواړو کمبینیشن یا مرکه تاسو وګورئ شهزاد کلونه جواب اوس نه شهزاد ته زه د یو میچ وینر په توګه باندې ګورم. سم ګربز لا هم په نوي وخت کې دی، یعنې وخت یې ډېر کم شوی دی. ګربز ډېر زیات باید ځان ثابت کړي. نورم ګربز هم یو سپیشل ټیلنټ دی، یو بااستعداده لوبغاړی دی. په کوم میچ ویننګ اننګز یا میچ چې ګټلي دي افغانستان ته چې کوم هغه شهزاد پکې ډېر تجربه لري، هغه ګربز باید ځان ثابت کړي. خو زه داسې وایم چې ګربز او په دواړو کې هغه ته وګورئ، ګربز هم تېز بټسمین دی، شهزاد هم تېز بټسمین دی. زه فکر نه کوم که دواړه د اوپننګ جوړې په څیر باندې څوک قبول کړي یا ورته په ټیم کې ځای وي. ځکه شهزاد بیا فټنس ته وګورئ، هغه هلته په فټنس کې ډېر مشکلات لري. ګربز یو ښه تحفه ده د افغانستان لپاره او اوس وخت کې په بشپړه توګه باندې په خپل کمال باندې په خپل لیاقت باندې د شهزاد ځای نیولی دی چې ورسره څنګ کې عثمان غني هم اوپنر کې دی شي یا که بل کوم اوپنر چې هغه رن بال منډې جوړې کړي په ون ډے کې په 20 میچ کې. نو زه فکر نه کوم چې د ګربز په ټیم کې د شهزاد زیاته ټینګېدل شي. عبدالرحمن سادات وایي د مومن صاحب غږ به بیا کله په کومنټري کې اورو، له کومې رسنۍ به اورو؟ ما ورته ډاډ ورکړی. ما ورته دا تقریبا یو څل کېږي څه لګي ګورم ودان ستاسو مینې څخه ماته چې د خپل ننګرهاریانو نه ډېره مینه بهتره چې لغمانیانو او خوستیانو راکړې ده، زه یې شکرګزار یم. کورې ودان عزتمنو چې تعاون راډیو نه هم مننه چې کلونه زموږ د کمیونټي زموږ غږ تر مینهوال رسولی دی. نو دوی د مینې قرضدار یو، خو حالت داسې راغلی دی چې نوي ځوان ابراهیمي صاحب غوندې نور تکړه ځوانان سره چې باید تعاون یې وکړي، کرکټ کمنټریان یې وکړي،
موږ اواز هم ورزول شوی دی او هغه نه مومن صاحب تاسو سینیر یاستئ موږ جونیر یو که څومره هغه شو تاسو ته نشو رسېدی مومن صاحب یو ملګری وحدت الله انوري وایي زما وایي سلامونه ورته ورسوه زه یې ډېر زیات مینهوال یم سلام ته وعلیکم سلام له ده هم ډېره مننه د ملګرو پیغامونه هم پای ته رسېدونکي دي مومن صاحب له تاسو هم ډېره مننه کور مو ودان چې ستاسو قیمتي وخت مو ونیو موږ ته حاضر شوي مرکې ته له تاسو ډېره مننه په وروستۍ کې مو لغمانیانو ته پیغام څه ده ډېره مننه ابراهیم صاحب تاسو نه مننه چې ډېرې مسلکي او ډېرې ښې پوښتنې مو کړې او د وخت تقاضا هم دغه وه چې دغه مینهوال باید له حالاتو خبر شي نو بس لغمانیانو ما ته ډېره مینه راکړې ده کور یې ودان او همیشې مینه ښودلې ده په تاسو کومنټونه ما ته ټولو ډېره مینه راکړې ده کور یې ودان الله دې ټول وطن کې سوله راولي لغمان ته یو ځل مسکر والي انشاءالله مومن صاحب مینوال خو دی خو موږ درنه خپه یو ښه مینوال خو خوشحاله دي خو زه درنه خپه یم وای ولې ته ولې خپه یې زه خپه ځکه یم چې مومن صاحب لغمان ته راځي او موږ ترې خبر نه یو والله یو ورځ درغلی وم او اول ځل مومن صاحب یو ټوکه دې پکې کنه اوس به ته هغه خبره کوي چې یو ناڅاپي سفر وکنه زمونږ یو ملګری واده و چې کله واده تیر شو زه واده ته نوم غوښتی بیا کله چې لاړم ما ویل وروره څنګه چل د واده د تیر که موږ ته دې ونه ویلې یاره وایي اول واده مې یو ناڅاپي واده مې و نو اول واده مې یو ناڅاپي وشو نو مومن صاحب ډیره مننه مومن صاحب کور مو ودان خوشحاله شو ستاسو د غږ په اورېدو ستاسو په تبصرې باندې ډیر خوشحاله شو ډیره مننه آباد اوسئ کور ودان ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د کرکټ شنونکی ښاغلی ابراهیم مومن را سره د ټلیفون په لیکه کې و او له ده سره مو نن تبصره درلودله د تبصرې خپرونه وه چې تاسو له کاونغه خپلواکې راډیو څخه واورېدله مومن صاحب ډېر مفصل بحث وکړ په لوبډلمشر باندې وغږېده په اصغر باندې وغږېده د حشمت شاهدي په اوسني لوبډلمشري یا هم د ده په مدیریت باندې هم بحث وکړ له مومن صاحب ډېره مننه کور ودان چې مرکې ته حاضر شو له تاسو هم ډېره مننه درنو اورېدونکو چې را سره پاتې شوئ او دغه خپرونه مو را سره واورېدله د نن دپاره خپرونه پای ته رسېږي د همدې خپرونې تکرار تاسو شپې هم اورېدلی شئ او بله دا له یاده مه باسئ بله دوشنبه به تر ډېره کوشش کوو چې د کرکټ یو لوبغاړی له ځان سره میلمه کوو پخواني لوبغاړو کې که کوم لوبغاړی موږ ته حاضر شي خپرونې ته نو موږ به هغه سره هم خپرونه ولرو له تاسو اوس ډېره مننه چې را سره پاتې شوئ هره دوشنبه موږ له یاده مه باسئ له 2 تر 3 پورې تبصره خپرونه وي د کرکټ په موضوعاتو باندې بحث کو په کرکټ باندې بحث کو خبرې کو او له تاسو اوس اجازت غواړم ډېره مننه آباد اوسئ چې را سره پاتې شوئ خپرونه مو را سره واورېدله لاله ابراهیمي ته دعاګانې کوئ هر چیرته چې یاستئ د یو سوکاله او ارام افغانستان په هیله د خدای په امان ښه وختونه چې جوړه خوشحالي ده